السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د وضو کیمیا د زده کړې و دغه ځانګړي پلیلیست ته بیا هم ښه راغلاست. د نن په درس کې د الکانونو د کیمیاوي خواصو په اړه بحث کوو. لومړی دا خبره ضروري ده چې تاسې وپېژنئ چې کیمیاوي خواص څه ته ویل کېږي. کیمیاوي خواص یعنې هغه دایمي او اصلي تغییرات چې په یو ماده کې رامنځته کېږي. نو مواد کله چې په خپلو منځو کې موږ سره ګډ کړو، کېدلی سي یو درېیمه داسې ماده په لاس راسي چې خپل هغه اولنی خاصیت ونه لري. نو یعنی کیمیاوي تعاملونه خواص موږ ته د کیمیاوي تعاملونو مجموعه راشي او یا هم کیمیاوي تعاملونه راشي. دلته موږ د ټولو موادو په اړه بحث نه کوو، صرف الکانونه راخلو. یعنی دا موږ زده کوو هغه تجربې چې کیمیاپوهانو په لابراتوارونو کې سرته رسولي دي چې الکانونو سره نور مواد ګډ کړي دي. بیا په الکانونو کې داسې تغیرات راغلي دي چې خپل اولنی خاصیت هیڅ نه لري. صحیح دی. نو دغه ډول خواصو ته چې د مادې اصلیت پکښې تغییر کوي، دغه ډول خواصو ته کیمیاوي خواص ویل کېږي. او یا هغه خواصو ته چې موږ ته کیمیاوي تعاملونه راشي او هغه دایمي او اصلي تغییر چې د یو مادې ذات او خاصیت دا ټوله بدلوي، دغه ډول خواص کیمیاوي خواص بلل کېږي. الکانونه چې دي دا د مختلفو نورو عناصرو سره تعامل کوي او خپل شکل، خاصیت او اصلیت دا ټوله بدلوي. په دې کې موږ د اکسیډیشن اکسیډیشن وایو، پسې د کریکینګ تعامل وایو او ورپسې هالوجینیشن. دا درې سره موږ مطالعه کوو. راځو اکسیډیشن ته. اکسیډیشن چې دی دا معنا د الکانونو تعامل د اکسیجن سره. دا دوه ډوله سرته رسیږي. یو که چیرې موږ الکانون راواخو، الکانون نه بلکې دا ټول عضوي مرکبات دپاره دا قانون دی. که الکانون راواخو د اکسیجن سره تعامل کوي، دا څه معنا؟ اوس مثلا دغه مارکر دی، دا د پلاستیک څخه جوړ دی. پلاستیک یو عضوي مرکب دی. دا که زه دلته د اکسیجن سره اوس خو په خپله تعامل نه کوي، نو زه یو اندازه فعاله کوونکې انرژي ورکوم، د ولګیت په واسطه یا د لیټر په واسطه یو اندازه اور ورته کوم. دا اوس بیا سوځي. دغه سوځېدل خپله یو ډول تعامل دی د اکسیجن سره. په دې فضا کې دلته اکسیجن موجود دی، دا د اکسیجن سره تعامل کوي او دا سوځي. دا نو د عضوي مرکبه په عمومي ډول د ټولو عضوي مرکبو خاصیت دا دی چې سوځي. د سوځېدو لپاره شرط دا دی چې اکسیجن خو موجود دی، اکسیجن خو زموږ په فضا کې موجود دی، او هغه فعاله کوونکې انرژي چې موږ یو اندازه اور ورته کوو، دغه فعاله کوونکې انرژي به ورکوو تر څو د تعامل شروع شي. بیا وروسته نو دغه عضوي مرکب د اکسیجن سره په خپله تعامل سرته رسوي. اوس زه مثلا تاسو ته پروپان لیکم، C3H8. دا که چیرې د اکسیجن سره تعامل وکړي، دا نو که پروپان یې، میتان یې، بیوتان یې، هر عضوي مرکب که راواخلي د اکسیجن سره په دې شرط چې اندازه فعاله کوونکې انرژي ورسره یو ځای کوي، ورې کوي، بیا په څه باندې بدلیږي؟ کاربن ډای اکساید باندې بدلیږي، په اوبو باندې، او یو اندازه انرژي ورڅخه ازادیږي. دغه حرارت یا ګرموالی چې رامنځته کېږي دا خپله انرژي ده. اوس نو که چیرې تاسې وګورئ، که چیرې موږ 1 کیلوګرام میتان راواخو، د هغه څخه 50,000 مازې 1 کیلوګرام میتان راواخو 50,000 کیلو جوله، یعنی پر مول باندې دونه انرژي ورڅخه ازادیږي. دا یوازې د میتان د سوځولو څخه دونه اندازه انرژي لاسته راځي. اوس میتان ګاز تاسو پیژنئ په کورونو کې چې موږ استفاده ورڅخه کوو، دغه ګاز د میتان ګاز دی. او ایتان هم په نورو ځایونو کې کاریږي. پروپان هم دا 3-4 لومړني مرکبونه چې دي د ګاز په حالت کې کاریږي او ټوله د سوځېدلو خاصیت لري. دا د فعاله کوونکې انرژي سره د الکانونو چې څه اکسیډیشن. نو اول په دې کې ما تاسو ته ویل چې زه تاسو ته اکسیډیشن او د دې اصطلاح سره به تاسو بلد یاست. اکسیډیشن څه معنا؟ اکسیډیشن یعنی د یو عضوي مرکب تعامل د اکسیجن سره، یا په عمومي ډول د هر شي تعامل د اکسیجن سره چې پر څو ډوله سرته رسیږي، پر 2 ډوله سرته رسیږي. یو په داسې ډول باندې چې فعاله کوونکې انرژي ولري. که فعاله کوونکې انرژي درلودله نو دا مرکب څه کېږي؟ دا سوځي، په کاربن ډای اکساید، اوبو او په انرژي باندې بدلیږي. پروپان چې کله موږ دلته وسوځوو، زه دلته دا څو مالیکول باید سره یو ځای شي، 5 مالیکول. دا توازن چې تاسو وکړئ حتما په دې کاربن ډای اکساید، په اوبو او په انرژي باندې بدلیږي. نو که فعاله کوونکې انرژي ورسره وه، دا سوځي. دا عمومي قانون سو د ټولو عضوي مرکبو لپاره. خو که چیرې بیا فعاله کوونکې انرژي نه وه، موږ د هغه لپاره ځانګړي شرایط په نظر کې ونیسو چې د هر مرکب لپاره فرق لري. ځانګړي شرایط موجود دي او همدارنګه کتالیست موجود دي.
کتلیستونه بیا هغه مواد دي چې د کیمیاوي تعامل په جریان کې په تعامل کې برخه اخلي، د تعامل څخه وروسته بیرته ثابت پاتې کیږي. ځینې وخت کتلیستونه د تعامل سرعت زیاتوي، ځینې وخت کتلیستونه د یو ځانګړي تعامل د پیښېدو سبب ګرځي. که چیرې هغه کتلیست نه موجود نو هغه تعامل چې موږ غواړو سر ته ورسوو دا سر ته نه رسیږي. صحیح سو تر دې ځایه پورې مشکل نشته. اوس دا اول فعاله کوونکې انرژي چې موجوده وي دا ټوله عضوي مرکبات سوځي، په دې کې خو انشاءالله مشکل نه لري، دا عمومي قانون سو د ټولو عضوي مرکباتو لپاره. دویمه خبره راځو که چیرې په ځانګړو شرایطو کې موږ الکانونه راواخلو د نیکل کتلیست په موجودیت کې او تر 300 درجو پورې موږ تودوخه ورکړو نو بیا دا بدلیږي په درو شانو، په الکول باندې، په الډیهایدو باندې او په تیزابونو باندې بدلیږي. نو دوی بیا امکان لري د اکسیدیشن په نتیجه کې الکانونه په څه شي بدل شي؟ په الکولو او یا امکان لري په الډیهایدونو باندې بدل شي او یا د دې څخه عضوي تیزابونه دا درې ډوله مرکبات لاسته راځي. زه راځم اول تاسو ته د الکولونو عمومي فارموله یې لیکم. که چیرې زه 2 مالیکول میتان راواخلم د یو مالیکول اکسیجن سره یو ځای کړم، د الکول لپاره داسې CH4 دا د میتان فورمول دی، اکسیجن سره یو ځای کوم دا بدلیږي په میتایل الکول باندې. دا لومړنی دلته په دې کې شرط دا دی نیکل به موجود دی، نیکل د کتلیست په ډول عمل سرته رسوي. دا لومړی ډول اکسیدیشن سو. دوهم ډول دا هم د نیکل د موجودیت په صورت کې دا سرته رسیږي که میتان موږ واخلو د اکسیجن سره یو ځای کو دا په عضوي تیزابونو باندې بدلیږي، عضوي تیزابونه او په اوبو باندې بدلیږي. دوهم د تیزابو فارموله ورته ولیکم، زه CH4 اخلم، اکسیجن ورسره یو ځای کوم. لومړنی مرکب د عضوي مرکبو درته ولیکم HCOOH، دا فارمیک اسید جمع په اوبو باندې بدلیږي. او دریم چې په الډیهایدو باندې بدلیږي هغه هم که چیرې زه میتان راواخلم اکسیجن ورسره یو ځای کوم دا بدلیږي HCHO، دا فارمالډیهاید د الډیهایدو لومړی مرکب دی. اوس نو د دې توازن چې بیا موږ کوو دا بیا جلا خبره ده څنګه دا تبدیل شوي دي. اوس دلته موږ اکسیجن لرو، اکسیجن خپله د آزاد اکسیجن دی چې په تعامل کې برخه اخلي، میتان دی، په دې خوا کې هم کاربن هایدروجن اکسیجن موجود دی او دلته کاربن هایدروجن موجود دی. یو اکسیجن چې کوم هغه د اکسیدیشن په نتیجه کې د دې سره یو ځای کیږي او په الکول باندې بدلیږي. میتان چې کله د اکسیجن سره تعامل وکړي فارمیک اسید باندې بدلیږي. په دې 300 کې کتلیست شرط دی ځکه دا په ځانګړو شرایطو کې کتلیست باید موجود وي. که چیرې کتلیست نه موجود دغه تعاملونه سرته نه رسیږي. دا خو د الکانونو اکسیجن سو. دوهم کیمیاوي خاصیت چې د الکانونو دی هغه د الکانونو د کریکینګ تعامل دی. د بیا تاسو ته ولیکم کریکینګ تعامل دی ته وایي چې لوی د الکانونو هغه لوی مرکبونه چې د کاربن تعداد یې زیات وي که چیرې فشار او تودوخه زیاته تودوخه پر باندې وارده سي تقریبا د 400 څخه تر 600 پورې د 400 درجه سانتیګریډ څخه تر 600 درجه سانتیګریډ پورې که چیرې تودوخه ورکول سي نو دوی بیا دغه لوی مرکبونه په کوچنیو مرکبونو باندې بدلیږي چې هغه کوچنی مرکب هم یو مرکب بیرته د الکان د کورنۍ او یو به د الکین د کورنۍ، یو مشبوع او یو به غیر مشبوع. که زه تاسو ته مثلا دغه راواخلم هگزان راواخلم، هگزان به زه تاسو ته ولیکم CH3 CH2 1 2 3 4 5 او 6 دا هگزان مرکب سو. د دې کاربنونو که تاسو حساب کوئ 1 2 3 4 5 6 باندې کاربنونه لري د 400 څخه تر 600 درجې پورې که چیرې تودوخه ورکوي دا ماتیږي په خپلو منځو کې دغه د سیګما اړیکه دا ماتیږي. کله چې دا ماته سي دا په ځان ته په یو مرکب باندې بدلیږي او دی ځان ته په یو مرکب باندې بدلیږي. دغه مرکب د دې څخه زه داسې لیکلی سم د دې نتیجه دلته درته لیکم دا تودوخه ورکول کېږي دا بدلیږي په یو دانه باندې پروپان باندې دا پروپان سو او جمع یو بل دا پروپین باندې بدلیږي CH3 CH2 نو یو پروپان او په یو پروپین باندې بدل سو. یعنی اوږده ډیر کاربنونه اوږده زنجیر لرونکي کاربنونه او یا هم ډیر
اوږده ځنځیر لرونکي مرکبونه او یا هم ډېر کاربن لرونکي مرکبونه. دا کله چې تودوخه ورکول شي دوی په خپل منځ کې تجزیه کیږي، په دوه کوچنیو مرکبو باندې بدلیږي. دغه تعامل د کرکینګ لغتا ټوټه کېدلو ته وایي، د ټوټه کېدو یا تجزیه کېدو تعامل ته ویل کېږي. دریم تعامل د الکانونو دریم کیمیاوي خاصیت هغه هالوجینیشن دی. تاسې به تر مخه هالوجنونه حتما پیژنئ. هالوجنونه چې په کیمیا کې د ایکس په سمبول سره ښودل کیږي، فلورین، کلورین، برومین او ایودین دغه عناصر د هالوجنونو په نامه سره یادیږي. نو کله چې الکانونه د هالوجنو یا دغه عناصرو سره تعامل کوي، دغه تعامل ته بیا هالوجینیشن ویل کیږي. هالوجینیشن یعنی د الکانونو تعامل د هالوجنونو او یا دغه مرکبو سره. په دې کې د فلورین سره تعامل سرته رسولی شي، د کلورین سره په اسانۍ سرته رسولی شي. یو عنصر چې دا تعامل سرته نه پکې رسیږي هغه ایودین دی. ایودین په دې باندې قادر نه دی چې د الکانونو د هایدروجن سره ایواز شي. زه راځم تاسو ته یو اسانه مثال لیکم. وبخښئ، میتان دی، د یو مالیکول کلورین سره یو ځای کول. یا به زه تاسو ته د دې لپاره چې دا موضوع ډېره واضح شي، زه به ښه پراخه تاسو ته ولیکم. دا یو مالیکول میتان سو، جمع د یو مالیکول کلورین سره یو ځای کیږي، یو کلورین او دا هم بل کلورین، یو تعویضي تعامل سره رسیږي. دا خبره بیا موږ تر مخه د الکانو په معرفي کولو کې کړې ده چې الکانونه مشبوع مرکبونه دي، دوی جمعي تعاملات سرته نه رسیږي. اوس داسې نشي کېدلی چې کلورین راسي دلته نصف شي پر یو ځای باندې او هېڅ شی د دې څخه جلا نه شي، دا سرته نه رسیږي. حتما به دغه کلورینونه به د یوه یا دوه یا درو هایدروجنو سره ایواز کیږي، یعنی هایدروجن به ورڅخه لرې کیږي د میتان څخه، د هغه په ایواز باندې به یو دانه کلورین وصل کیږي. اوس راځم زه تاسو ته دا لیکم. دغه تعامل چې کله سرته رسیږي، یو هایدروجن یو کلورین راځي د یو هایدروجن ځای نیسي. کلورین چې د یو هایدروجن ځای ونیسي، نو زه نور هایدروجنونه پر خپل ځای باندې لیکم. دا یو هایدروجن دا ایواز سو د کلورین سره. نو دا هغه دا کلورین چې وو دا یو مالیکول یا دوه اتومه کلورین او یا هم یو مالیکول. دا هایدروجن زی دا بل کلورین سره یوځای کیږي چې په نتیجه کې هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب ورڅخه لاسته راځي. نو دا مرکب کلورومیتان یا میتایل کلوراید دا دوه نومونو سره یادیږي. دا چې دی دا HCl تیزاب سول او دا په کلورومیتان باندې او یا په میتایل کلوراید باندې بدلیږي. چې ایواز سو یو اتوم کلورین د یو اتوم هایدروجن سره ایواز سو، دا دوه مرکبونه لاسته راغله. که چیرې موږ بیا هم دغه سلسله جاري وساتو، دا میتایل کلوراید راواخو د یو بل مالیکول کلورین سره یوځای کو، بیا هم عین تعویضي تعامل سرته رسیږي. زه راځم داسې میتایل کلوراید لرم، میتایل کلوراید جمع یو بل مالیکول کلورین سره یوځای کیږي. دا خو یو کلورین ایواز شوی دی. دا کلورین یو اتوم کلورین راځي د دې بل هایدروجن سره ایواز کیږي. دا هایدروجن ځای یو دانه کلورین نیسي، هایدروجن ځای د بل کلورین سره یوځای کیږي. نو په نتیجه کې داسې یو مرکب لاسته راځي، دې خواته کلورین دی، یو دانه دلته هم کلورین سو، جمع HCl. نو دا چې راځي ډای کلورومیتان او HCl تیزاب. که چیرې دا پروسې ته بیا هم زه ادامه ورکم، بیا دغه ډای کلورومیتان راواخم، جمع د یو بل مالیکول کلورین سره تعامل ورکم. بیا دا یو کلورین راځي د دې بل هایدروجن ځای نیسي او دا هایدروجن یو ځای کیږي دغه کلورین سره، چې په نتیجه کې دا تعامل صرف او صرف یو دانه هایدروجن ورته پاتېږي. دا درې ځایونه د هایدروجنو درې سره په کلورین باندې ډکیږي. دا چې راکسو دا ترای کلورومیتان سو، دا هم کلورین دی. تاسو ته باتمن ښکاري کلورین ترای کلورومیتان او جمع دا یو هایدروجن د دغه بل هایدروجن سره یوځای کیږي، په HCl تیزاب باندې بدلیږي. او بالاخره
که چیرې بیا هم زه د اترای کلورومیتان راواخلم یو بل مالیکول کلورین ورسره یو ځای کړم بیا په تترا کلورومیتان باندې بدلیږي هغه تعامل به زه تاسو ته داسې ولیکم فقط یو هایدروجن پاته دی 3 ځایونه د هایدروجن کلورین نیولي دي که بیا هم یو مالیکول کلورین ورسره یو ځای کړم نو اخري هایدروجن لا هم یوازې کوي دغه یو کلورین راځي د هایدروجن ځای نیسي هایدروجن د بل کلورین سره یو ځای کېږي چې دا په نتیجه کې څلورو خواو ته چې پخوا هایدروجنونه وه میتان و دا څلور سره هایدروجنونه د میتان سره یو وصوله او بالاخره HCl تیزاب په لاس راغله د دې مرکب نوم دی تترا کلورومیتان صحیح دی تترا کلورومیتان نو دا هغه ابتدایي او هغه اساسي او مشهوره کیمیاوي خواص دي چې کیمیاپوهانو په لابراتوارونو کې دغه تجربې سرته رسولي دي میتان یې راخیستی دي د کلورین سره یو ځای کړی دی د خپلو ځانګړو شرایطو په نظر کې نیولو سره دغه نتیجه په لاس راغلې ده بیا د دې نتیجې یاداشت یې اخیستی دي او دغه نتایج یې ټوله لیکلي دي چې نن ورځ موږ او تاسې د کیمیا په کتابونو کې دا ټوله مطالعه کوو د کیمیا ټولې تجربې ټول درسونه دا په لابراتوارونو کې سرته رسېدلي دي کله چې یو نتیجه په عملي ډول لاسته راغلې ده بیا هغه په کتابو کې د دې یاداشت نیول شوی دي چې بیا موږ تاسې نن مطالعه کوو او د هغو تحقیقاتو څخه چې د کیمیا پوهانو سرته رسولي د هغو څخه موږ استفاده کوو نو په دې هیله چې تاسې به د القانونو کیمیاوي خواص زده کړي که بیا هم تاسې پوښتنې لرئ او یا هم په یو ځای باندې نه یاست پوهېدلي کولی شئ چې په کمنټو کې تاسې پوښتنې وکړئ دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو د دې ویډیوګانو څخه ډېره استفاده وشي تاسې کولی شئ موږ ته نظر راکړئ د دې ویډیوګانو د بهتروالي لپاره کولی شئ خپل انتقاد پر موږ باندې پرېږدئ یعنې یو انتقاد که چیرې لرئ په دې سلسله باندې کولی شئ انتقاد وکړئ موږ به تاسو انتقادونو ته پر وخت جواب وایو او هغه تغییر چې ستاسو په فکر ضروري وي چې په دې ویډیوګانو کې باید موږ راولو هغه به انشاءالله پر وخت باندې راولو نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ